زره سوچ وکړئ چې یو ورځ ناڅاپه تاسو ته یو سوټکیس په لاس درشي، خو د سامان پر ځای پکې یو ژوندی سړی بند وي. اوس په تاسو څه کوئ؟ پولیس ته رنګ کوئ که منډه به وهئ؟ همداسې عجیبه کیسه د جسټین سره هم کیږي، خو هغه ته دا بالکل پته نه وه چې د دې سوټکیس دننه سړی عام انسان نه دی، ځکه چې کله کله هغه درد محسوس کړي نو له خولې یې سره زر راوځي. یو ورځ جسټین په ایرپورټ کې ولاړ و او د خپل بیګ انتظار یې کوو. همدې وخت د خپل ملګري الیکس دته میسیج وکړو او تپوس یې وکړه یار څه حال دی؟ جسټین هم زړه تش کړو او ونیل د حال تپوس مه کوه یاره، ګرلفرینډ مې را سره بریک اپ وکړو. او د هلته لا بس نه و، د سکول پرېښودو له وجې د جسټین پلار هم پې سخت خوسه و، یعنی بیچاره جسټین له هر طرفه پریشان و. کله چې جسټین شاته د بیګ ماشین ته وګتل نو جسټین حیران پاتې شو. دلته یو بیګ هم نه و، ټول ایرپورټ تقریبا خالی و. داسې معلومېدو لکه دا ځای د فلم سیټ وي. بیا یې ولیدل چې د بیګیج دفتر هم بند شوی دی. جسټین غوښتل د کړکۍ نه څوک رابولي مرستې ترې وغواړي، خو ناڅاپه یو عجیب کار وشو. هغه بند ماشین نه یو تور سوټکیس رو رو بهر راووت. جسټین ته خو هیڅ نه معلومېدو چې دا څه روان دی. جسټین سوچ وکړو شاید دا زما بیګ وي، نو بل سوچ کولو یې سوټکیس پورټ کړو او روان شو. خو د جسټین له تلو سره ماشین ناڅاپه بیا چالو شو او د جسټین خپل د کپړو سوټکیسونه ته بهر راوتل شروع شول. یعنی جسټین خو غلط بیګ پورټ کړی و، خو جسټین ته لا پته هم نه وه. کله چې جسټین سیګریټ څکولو سره کور ته روان و نو د موټر شاته سیټ کې ایښي سوټکیس نه عجیب عجیب اوازونه راتلل. خو جسټین دومره پریشان و چې جسټین ورته هیڅ توجه ونه کړه. همدې وخت کاله جسټین ته میسیج وکړو سبا به ستا کور ته راشم او خپل ټول سامان به یوسم. دا میسیج چې جسټین ولیدل نو نور هم غوسه شو. همدې وخت د جسټین سیګریټ اور ګوتې ته ولګېدو او په غلطي سره یې کاله ته ویډیو کال ولګوله. کاله ته داسې ښکاره شو لکه جسټین چې د زما د مینې له وجې غوسه دی او ویډیو کال کوي، خو د دې رویه داسې وه لکه جسټین ته هیڅ فرق نه وي. دا چې جسټین ولیدل نو نور هم چړ شو. جسټین گاډي په فل سپیډ وچلاوه او سیده کور ته ورسېدل. کور ته له رسېدو وروسته جسټین سوټکیس د دروازې سره پرېښود او فریج ته لاړ چې نوډلز راباسي. خو هلته هم کاله داسې خراب پیغامونه پرېښي وو چې جسټین لنچ هم ونه کو. نو جسټین خپل کوټې ته لاړ، څو سیډیګانې یې پورت کړې او بل سیګریټ یې بل کړو. خو بس لږ وخت وروسته یو عجیب کار شروع شو. هغه سوټکیس چې د دروازې سره پروت و رو رو د جسټین طرف ته حرکت شروع کړو او د سوټکیس نه یو سړی اوازونه راتلل. دا اوازونه کې جسټین ووړېدل نو د جسټین خو تقریبا ساه بنده شوه. بیا یې سوچ وکړو شاید الیکس به را سره ټوکه کوي. نو جسټین په اواز الیکس ته غږ کړو، خو د سوټکیس دننه سړی جواب ورکړو الیکس دلته نشته. دا خبره چې جسټین ووړېدل نو نور هم حیران شو. هغه ور سوټکیس ته ورنږدې شو او د خلاصولو کوشش یې وکړو، خو ناسم په بیا دننه نه عجیب اوازونه راغلي. جسټین نور انتظار ونه کړو، بیګ یې په زمکه کېښود او زر یې سوټکیس خلاص کړو او چې هغه څه یې دننه ولیدل دا خو د جسټین د تصور نه هم بهر و. کله چې جسټین بیګ خلاص کړو نو جسټین حیران پاتې شو. د بیګ دننه یو سړی دا سیټینګ بند شوی و لکه چا چې زور زور ورننوستی وي. دې سړی په ډیر مشکل جسټین ته وویل یاره لږ مې سر بهر راباسه، ساه مې بنده شوې ده. جسټین خورېدلی و. احتیاط لپاره یې یو بیسبال بیټ هم راواخیستو او ور د بیګ طرف ته ورنږدې شو. دننه سړی زر زر ویل شروع کړل یاره مه مې وهې، تا د دې قسم وې مه مې وهې. دې وویل چې یاره ډیر خراب کار مې کړی و، همدا هغې دې د وجې د ویستل ته بند یم. جسټین ورته وویل ته مه ورېږه، زه به تا هسپتال ته یوسم. دې سړی ډیر مایوسانه اواز کې وویل یاره هسپتال والا هم زما سره علاج نشي کولی. سړی له درد چیغه ویلل. جسټین فکر وکړو چې بس نور نه کیږي نو زر یې بیګ بند کړو او اراده وکړه چې هسپتال ته یې یوسي. خو لا دوه ګډمې نه و اخیستې چې هغه سړی بیا په زور چیغه وکړه ودرېږه. جسټین بیا بیګ بند کړو خو سړی بیا هم چیغه ویلل. بیا یې جسټین ته وویل که ما د دې بیګ نه بهر راواسې نو هر څه به پخپله سم شي. جسټین لږ سوچ کې شو. یو طرف ته زړه ورته وویل چې دا سړی آزاد کړه، خو بل طرف ته یې ورېده وه چې حسینه دا بهر راوځي او په ما حمله وکړي. خو دې سړی دومره خبرې وکړي چې آخر یې جسټین په سر درد کړو. آخر جسټین وویل ښه یاره بس چپ شه راباسم دی. کله چې جسټین د هغه په شر ایستلې نو دې سړی له درد داسې چیغه وکړه لکه چا پې ګرم چای توی کړي وي. هماغه وخت ناڅاپه د سړی خولې نه یو سره زر سیکه وغورځېده. جسټین خو داسې حیران شو لکه چا ورته جادو ښودل. جسټین سیکه یې پورت کړه او قتل یې شروع کړل. بیا دې سړی وویل ما ته یو عجیبه بیماری ده، کله چې زه درد محسوس کړم نو له خولې مې سره زر راوځي. جسټین ته لا ویس هم باور نه راتلو. دې سړی بیا وویل نو اوس که ته غواړې نو ما ته لږ درد راکړې او څومره چې غواړې هم را سره زر واخله. دې دا هم وویل که ته ما د دې بیګ نه آزاد کړې نو چې ما کوم سره زر ایستړي وي هغه ټول به ستا انعام وي. لږ وخت وروسته دې سړی ویدې شو. جسټین بیګ بیا بند کړو او بیګ یې خپل کوټې ته یوړ. دې شپه جسټین یو عجیبه خوب ولیدل. د ویلیدل چې خپه د دې د سوټکیس کې بند دی. ناڅاپه سوټکیس بند شو او دې پکې قید شو. جسټین چیغه ویلل او مرستې وختله. همدې وخت درې کسان چې سوټونه اغوستي وو کوټې ته راننوتل. د دوی په لاسو پکې ټوپکونه وو او دوی همدې سوټکیس ته یې نښه ونیول او جسټین د ګولیو نه داسې سوراخ شو لکه چا چې چلني جوړه کړې وي. ناڅاپه سهار جسټین له خوبه راویښ شو. جسټین زر پوه شو چې دا خو بس یو ډارونکی خوب و. سوټکیس لا هم هماغه ځای پروت و. جسټین هغه سره زر سیکه پورت کړه او د یو دکان طرف ته لاړ چې خرڅ یې کړي. هلته دکاندار سیکه ښه وکتله او وویل
یاره دا خو ډیر پخوانی د سره زر سکه ښکاري. دا خبره چې دکاندار وکړه سمدستي جسټین وویل یاره دا ټول خو سم دي خو ماته به ښه پیسې هم راکوئ که نه. دکاندار وویل زه تیار یم چې د دې سکې په بدل کې تا ته $250 درکړم، خو بیا یو شرط هم کېښود، خو مخکې له دې به پولیس نه ثبوت راوړی چې دا سکه ستا خپله ده، د غلا شوړې نه ده. وروسته جسټین له خپل ملګري الیکس سره یو پارک کې ملاو شو. جسټین دا کاغذ الیکس ته وښود. الیکس چې کاغذ ولیدل نو سمدستي وویل یاره دا خو ډیر کم پیسې درکوي. بیا لږ مخاند وکړو او وویل جسټین یاره هر سړی ستا د سادګي نه فایده اخلي. د کور طرف ته د تلو په وخت جسټین نور سپورټ نه کړو او الیکس ته د سوټکیس د نمې سړی ټوله کیسه رښتیا وکړه، خو الیکس ته دا هر څه بالکل فلمي بکواس معلومېدو. الیکس باور نه کول. کله چې دوی کور ته ورسېدل نو د دروازې نه مخکې ناڅاپه کاله ورېدلې بهر راوتله. جسټین حیران شو او وویل دلته څه کوئ؟ کاله وویل زه خو د خپل سامان اخیستلو ته راغلی وم، خو بیا په ویرې سره وویل ما خو دا سوچ نه کول چې ته به قاتل خجې. جسټین او الیکس دواړه حیران شول. دوی ته هیڅ نه معلومېدو چې دا څه خبره کوي. الیکس زر کور ته دننه لاړ او ولیدل چې د سوټکیس نه یو سړی لاس بهر راوتلی و. الیکس زر سوټکیس خلاص کړو خو کتل یې ولیدل چې دی سړی آرام ویده و. جسټین بیا دواړه الیکس او کاله خپل کوټې ته یې بوتل او ټوله کیسه یې تشریح کړه. کله چې درې واړه د سوټکیس سره نږدې شول نو دی سړی ناڅاپه له خوبه راویښ شو. دا چې الیکس او کاله ولیدل نو دواړو داسې چیغه وکړه لکه دوی د بلا وکتلي. جسټین زر دوی ته وویل ویرېږئ ما دا سړی همداسې دې حالت کې موندلی و. کاله بیا په خپله کوشش شروع کړه چې دې سړی د سوټکیس نه بهر راباسي. اوس جسټین او کاله دواړه یو ځای د دې په شی رایستلې. همدې وخت د سړی بیا له درد چیغه ویلل او ناڅاپه د دې خولې نه یو بل د سره زر سکه وغورځېده. الیکس خو بس سکې ته داسې کتل لکه چا د خزانه پیدا کړې وي. رو د دې سړی خولې نه نورې سکې هم راوتلې. کاله حیرانه شوه او تپوس یې وکړو یاره دا څه روان دی؟ د دې نه څه نه ATM جوړې شوې دی که څه؟ همدې وخت الیکس چانس ولیدل او پټه یو سکه جیب ته واچوله. لږ وخت وروسته دی سړی وویل بس اوس ماته لږ آرام ته ضرورت دی. کاله وختل دا ډایرکټ له سوټکیس نه راباسي، خو الیکس دواړه بل کوټې ته یې بوتل. هلته یې دواړو ته وویل یاره تاسو ته پته دا څه معنا لري؟ بیا رو وویل زموږ په لاس کې خو د پیسو چاپ کولو ماشین راغلی دی. الیکس وویل که لږ درد ورکو نو څومره چې واړو هومره سره زر ترلاسه کولی شو. خو کاله او جسټین دواړو ته دا کار سم نه ښکاره شو. همدې وخت دې سړی د کوټې نه الیکس ته غږ کړو. بل طرف ته جسټین کاله ته وویل که غواړو نو لږ پیسې خو ګټلی شو، خو بیا زیاته کړه خو دا سړی ډیر وخت زموږ سره ساتل خطرناک هم کېدی شي. بل طرف ته الیکس بیا سوټکیس بند کړو. د دې سړی د منع کولو باوجود یې سوټکیس راکخل شروع کړو او هغه یې د کوټې نه بهر راوړ. دې نه مخکې چې جسټین او کاله څه ووایي الیکس ناڅاپه سوټکیس ونیو او د ځینو نښتکه ورټیل وهل. سوټکیس چې زمکه ته ولګېدل نو بس کمال وشو. د زرګنو د سره زر سکې هر طرف ته خورې شول. دوی واړه داسې ولاړ وو لکه چا د خزانې دروازه خلاصه کړې وي. خولې یې همداسې خلاصې پاتې شول. الیکس سمدستي وویل بس اوس دا سړی به هیڅ ځای ته نه پرېږدو. جسټین بیا لږ سوچ کې شو او وویل د ډیر وخت لپاره خو نه خو تر لږ وخت یعنی 48 غنټې خو یې ساتلی شو. له دې وروسته درې واړو بېلابېل طریقې شروع کړي او دې بیچاره سړي ته یې درد ورکوو چې د هغې له خولې نه سکې راوځي. بل ورځ دوی د هغې پیسو نه خایاشي وکړه، قیمتي شیان یې واخیستل، مزې یې وکړې، بالکل لکه لاټري چې ګټلې. خو ماښام یو بل راز هم څرګند شو. پته ولګېده چې کارلا او الیکس خو پټه مینه هم لري. بیچاره جسټین دوست یې هم داسې مار وخود چې خبر نه و. همدې وخت چې دوی د جسټین د راتلو اواز واورېد الیکس زر خپل کوټې ته وتښتېد او کارلا زر ټولې سکې پتې کړي. شپه شوه او درې واړو یو نوی خطرناک پلان جوړ کړ. دوی د سوټکیس سره یو بجلی ډیوایس وتاړه چې دې سړي ته مسلسل زورور بجلی شاکونه ورکول. اوس نو د دې سړي له خولې نه ډډه پسې سوناره، خو چې جسټین د دې سړي د درد نه تاویدل ولیدل نو زړه یې نرم شو او ماشین یې بند کړو. جسټین وویل یاره بس کړې، یو انسان هم دومره بجلی شاکونه نشي زغملی. بیا یې وویل که دا سړی مړ شو نو بیا به څه کوئ؟ خو کارلا خو بالکل مصروفه و. کارلا د سکې نه وینه پاکوله لکه دا چې عام خبره وي. بل طرف ته الیکس او کارلا دواړه اوس ډیر لالچي شوي او حیراني دا وه چې د دې سوټکیس والا سړي هم وویل زما په قسمت کې خو بس درد لیکل شوی. لږ وخت وروسته د ډیر درد له وجې دې سړي وویل شاید ماته د زړې اټیک را روانه دی. کارلا لږ واخطا شوه او الیکس او جسټین د یو کتل، خو بېرحمه الیکس څه وکړل؟ الیکس ماشین تر ټولو زوره ور شاک ته سیټ کړو. جسټین غوسه شو او کوشش یې وکړه چې الیکس ودروي، خو الیکس خو اوس د لالچ په نشه کې بالکل روند شوی و. د الیکس په ذهن کې بس یو شی ګرځېدل، قیمتي موټرونه، لوی کورونه او شاهي ژوند. جسټین ورته وویل یاره موږ خو د 40 غنټو خبره کړې وه.
الیکس کوشش وکړه جسټین ته هم د امیري خوبونه وښیي، خو جسټین تیار نشو. جسټین ته باور نه کېده چې الیکس او کارلا به د پیسو لپاره د یو انسان وینه هم توی کړي. نو جسټین فیصله وکړه چې هر څه پولیسو ته ووایي. جسټین خپل موبایل راواغست، خو همدې وخت کارلا هتوړه راواغسته او د جسټین موبایل یې ټوټې ټوټې کړ. جسټین په غوسه کې کارلا ته داسې وکتل لکه اوس به یې وخوري، خو هم په دې وخت کارلا بې له سوچ نه هتوړه پورته کړه او ټک ډایرکټ یې د جسټین سر ته راواچو. د جسټین له سره سمدستي وینه روانه شوه. بیچاره داسې لرزېدل لکه چا چې بیټري ترې وباست او ټټر ټټر کوټې نه بهر ووت. کارلا هم ورپسې منډه کړه، ځکه کارلا خو پلان جوړ کړی و چې نن به دا کار مکمل کړو. خو جسټین چې سیړیو ته ورسېد، پښه یې وښویېده او سیده لاندې وغورځېدو او هلته بېهوشه غوځار شو. همدې وخت له شانه د یو سړي غږ راغی، ارې دومره هم مه منډه وهئ، تاسو خو له مانه تښتېدلی نه شي. الیکس سمدستي ورته وویل، چپ شه یاره، لږ غلی کښېنه. بیا یې وویل، راځه یو ځل نور هم سونه راټوله کړو، ورسته چې هر څه کیږي به. خو مخکې له دې چې دې سړي ته د بجلي شاک ورکړي، د سړي ناڅاپه داسې وخندل لکه څوک چې ډیر خطرناک پلان لري. ناڅاپه د دې سړي سترګې زیړې شوې، بالکل داسې لکه چې بالکل د یو ډارونکي فلم ویلن. د بیا هم خندل او وویل یې، اوس به تاسو دواړه د خپلې سزا مزه ووینئ. خو الیکس او کارلا دومره لالچي شوي وو چې بیا هم یې د ماشین بټن آن کړو. بس همدې وخت زوره وړه هوا راغله، داسې لکه طوفان چې راشي، او دواړه شاته وغورځېدل. چاپیره هر ځای لوګي خور شو او کله چې لوګي لږ ختم شو نو څه ویني؟ د سړي نور انسان نه و، بلکې یو لوی ډارونکي راکشس جوړ شوی و. الیکس او کارلا دواړه د ویرې نه چیغې وهلې. همدې وخت ناڅاپه له کوم ځای نه 2 سوټکیسونه راولېدل. راکشس خپله زهریله خنده وکړه او دواړه یې سیده په سوټکیسونو کې بند کړل. لږ وخت وروسته جسټین سترګې خلاص کړې او ګوري چې زه په هسپتال کې پروت یم. د جسټین تر څنګ یو کاغذ ایښی و، په کاغذ کې د سوټکیس والا سړي لیکلی و، خفه کېږه مه، زه به تل د تا مردت لپاره تیار یم. بل طرف ته همدې سړي اوس مکمل روغ شوی و او په یو ایرپورټ کې ولاړ و. د ده سره بالکل هماغه شان ډیر سوټکیسونه موجود وو، او کله چې د سوټکیسونو نه د الیکس او کارلا چیغې راتلې نو سړي یوازې موسکا کول. بیا آرامه روان شو او د استنبول پر لور روان شو. نو ملګرو، تاسو په کمنټ کې دا ضرور ووایئ، که تاسو ته لا محدود سونا ملاو شي نو تاسو به ورسره څه کوئ؟